السلام علیکم. کله چې انسان باندې خفګان راشي، څه واقعیت داسې راشي، نو هغې په ذهن کې عجیبه خیالات او سوچونه او کوېسچنې راځي. ما نه اکثر خلک تپوسونه کوي چې څه وکړو، د انسان د ژوند مقصد څه دی، موږ له څه کول پکار دي. نو ما پخوا یو ویډیو کتلې وه، ګیم اف لایف په نوم باندې. ډېره ښایسته ویډیو وه، تاسو یې هم وګورئ، تاسو ته ریکمنډ کومه. دغه ویډیو سمري او ورسره خپل خیالات په دې ویډیو په ذریعه تاسو ته ویل غواړم چې ژوند چې دی، ژوند یو لوبه ده او هر انسان له داسې تېرول پکار دي څنګه چې یو لوبغاړی، یو پلیر یو گیم کوي. دی په دې گیم کې څه کوي؟ دی په دې گیم کې کوشش کوي چې زه وګټم، زه مخکې شم، زه بریالی شم. خو که چېرته دی ناکامه شي او دی ونه ګټي، نو هغه ټایم هم تیر شي، او که دی وګټي نو هغه ټایم هم تیر شي. او د دې گیم د دې لوبې هغه نتیجه چې ده، دی په خپل ژوند باندې، په خپل ځان باندې دومره نه حاوي کوي چې د خپل لایف افیکټ شي، د خپل ژوند افیکټ شي. د خبرې مقصد دا دی چې ژوند داسې تېرول پکار دي څنګه چې یو لوبغاړی، یو پلیر چې دی، دی گیم کوي. په دې ژوند کې دی انسان له داسې کوشش پکار دی چې دی د دې گیم، د دې ژوند بهترین لوبغاړی، بیسټ پلیر ثابت شي. او د له مسلسل جدوجهد پکار دی چې په دې لایف په هر اسپیکټ کې دی یو بیسټ پلیر شي او یو ښه لوبغاړی شي. خو چېرته هم په دې ژوند کې چې چېرته هم دی ناکامه کېږي، نو د هغې هغه ریزلټ چې دی، د هغې هغه نتیجه چې ده، هغه په خپل لایف باندې دومره کول نه دي پکار، سورول نه دي پکار چې تعالی ستا لایف خراب کړي. او دې خبرې هغه چې دی یو کلو موږ ته د قرآن شریف نه هم میلایږي، چې قرآن شریف کې خدای پاک ویلي دي، د هغه آیات مفهوم داسې دی چې دا دنیا چې ده، یا چې کائنات چې دا نور څه نه دي خو د کیل کود تماشه ده. نو که چېرته موږ دا خبرې باندې لږ غور وکړو او دې ټول ژوند ته موږ داسې وګورو چې دا یو لوبه ده، یو گیم دی، او موږ په دې طریقه باندې ژوند تېرول شروع کړو چې په دې کې موږ بهترین لوبغاړی ثابت کړی شو، په هر لحاظ سره، دیني لحاظ سره، روحاني لحاظ سره، او فزیکلی مټیریلي لحاظ سره. نو موږ له به مسلسل انشاءالله کامیابي به موږ ته میلاویږي. خو که چېرته موږ ته ناکامي میلاو شي، نو په هغه ټایم کې به موږ مایوسه کېږو، نو د ژوند نه موږ به خرابېږو، نو او موږ به مسلسل جدوجهد کولی شو چې موږ نور هم بهترین لوبغاړی ثابت کړی شو. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شي. تhank you. السلام علیکم.